حافظ ابن قیم ناشنا خبره کړي اعلام الموقعین اورنی جلد کې ومنعنا سبحانه وتعالى من الرد الى غيره وغير رسوله وهذا يبطل التقليد ومنګ الله من کړي ول د جاهلان چې د آیت کریمه نه استدلال کوي د اثبات تقلید لپاره و دینه چې تقلید ثابت شو دینه تقلید نه ثابتېږي په دې کې الټا رد په تقلید باندې په دې طریقه کې رد الله فرمای چې کلم په یو مسله کې اختلاف راړي نو اختلاف په سحل کوي د سبانه کوي چې امام ابو حنیفه رحمه الله امام شافعی امام مالک امام احمد بن حنبل او بل وړینا نه اختلاف چې تاسو ختموي نو په سبانه په الرد الى الله والرسول باندې په دې باندې تاسو ختموي دی وجنه حافظ ابن قیم رحمه الله اعلام الموقعین کې لیکلي د مسله وګدرم تفسیری مسله د اجمال سره سي اشاره ورته کو تفسیر سره نه ذکر کیدای زین ده حافظ ابن قیم ناشنا خبره کړي اعلام الموقعین اورنی جلد کې ومنعنا سبحانه وتعالى من الرد الى غيره وغير رسوله وهذا يبطل التقليد ومنګ الله من کړي ول دې خبرې نه چې کله زمنګ جګړه راشي څه بحث مباحثه راشي په یو شي کې جګړه راشي تنازع راشي نو منګ الله من کړي ول دې خبرې نه چې منګ د الله د کتاب او د الله د نبی صلی الله علیه وسلم د سنت نه بل څه تویسو و چې منګ الله ردینه من کړو وهذا يبطل التقليد دې چې تقلید جګړه ویش سره تقلید باطل تقلید ختم نو په دې آیت کریمه کې د تقلید اثبات تکم دینه کیږي په دې کې رد په تقلید باندې کړه دینه اثبات تقلید کېدل شو الله به دې ویل وي چې کله تاسو جګړه راشي په یو شي کې په یو کار په مسله کې جګړه را بحث مباحثه امام حنیفه له ویسي یا امام شافعی له ویسي یا امام مالک له ویسي یا امام احمد بن حنبل له ویسي خو یو بدعت دی بدعت پر الله رب العالمین په دې حکم نه کوي بدعت د تخلیق خجره په سلورمه صدۍ کې ایجاد شوی د سلورمه پیړۍ کې داغه نه روان دي بدعت دی نو دې الله رب العالمین په دې باندې حکم نه کوي بلکې کله چې جګړه راشي نو اختلاف په سبانه ختمه په دې باندې چې الله رب العالمین او د الله رسول ته خبر واپس کی قران لراوړي احادیث لراوړي